بسم الله الرحمن الرحیم د افغانیات څیړنیز او فرهنګي بنسټ ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانیات د څیړنیز او فرهنګي بنسټ د ښوونیزو کورسونو په لړۍ کې راځو د مدیریت د اساساتو لومړی درس پیلوو. ملتیا مو وکړئ. مخکې له دې چې په خپل لومړي درس باندې پیل وکړو ستاسو لپاره مو بعضې ماخذونه ځانګړي کړي دي. یو هم د چارلز او سټیون د منیجمنټ اساساتو کتاب دی، بل هم د ریکی ګرافین د مدیریت د اساساتو کتاب دی چې ډیر فوکس به زموږ د دغه کورس پر همدغه کتاب باندې وي. او هغه دوستان چې پر انګلیسي باندې تسلط نه لري کولی شي له کتابتونونو څخه د منیجمنټ د اساساتو یا د مدیریت تر عنوان لاندې پښتو یا دري کتابونه ترلاسه او مطالعه یې کړي. راځو د مدیریت د اساساتو لومړی درس پیلوو. د دغه درس موخې به د سازمان یا ادارې پیژندل وي، د سازمانونو د ډولونو پیژندل وي، مدیریت یا د منیجمنټ پیژندنه او د مدیریت مهم ټکي به تاسو ته وړاندې شي. راځو سازمان یا اداره پیژنو. سازمان یا اداره د خلکو یوه ډله ده چې په یوه منظم او همغږي بڼه سره یو ځای کار کوي ترڅو د اهدافو یوه ټولګه ترلاسه کړي. بل تعریف یې یو ټولنیز یا اجتماعي نظام دی چې د ځانګړو کړنلارو پر بنسټ ولاړ وي او په هغه کې ګڼ شمېر وګړي یو لړ نسبتا مشخصو هدفونو ته د رسېدلو په موخه پر بېلابېلو او دقیقو دندو بوخت وي. سازمان یا اداره چې په انګلیسي کې ورته ارګنایزیشن ویل کیږي په خپله یو اجتماعي نظم دی چیرته چې د خلکو یوه ډله یوه ټولګه د مشخصو دندو په ترسره کولو سره د یو مشخصې کړنلارې لاندې د هغه سازمان یا ادارې اهدافو ته ځانونه رسوي. ادارې مختلف ډولونه درلودلی شي او مختلف اهداف لري چې په دغه کې خلک یو ځای او په همغږې توګه سره کار کوي ترڅو دغه اهداف ترلاسه کړي. دلته کیدلی شي سازمانونه مختلف ډولونه ولري. یو هم تولیدي سازمانونه یا ادارې دي، هغه سازمانونه یا ادارې چې سروکار یې له تولید سره وي، خام مواد پروسس کوي او پر پخو موادو باندې تبدیلوي، لکه تولیدي فابریکې یو ښه مثال وړاندې کولی شو. بل هم خدماتي سازمانونه لرو، هغه سازمانونه چې هدف یې ټولنې او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول دي، لکه د هیواد په سطحه بعضې لویې ادارې چې د هیواد د ساتنې خدمت خلکو ته رسوي، یا هم خیریه بنسټونه او مؤسسات چې خیریه خدمات خلکو ته رسوي، یا هم پوهنتونونه او تعلیماتي اکاډمۍ چې د تحصیل او تعلیم خدمت تر خلکو پورې رسوي. بل هم تجارتي سازمانونه لرو چې سر و کار یې له تجارت سره دی او له سرحدونو او له هیوادونو ترمنځ امتیه انتقالوي او تر خلکو پورې رسوي. بل مبحث هم د مدیریت دی یا منیجمنټ. مدیریت خپله په لغت کې د اداره کولو په معنا ده او په اصطلاح کې مدیریت په لږ وخت او په لږ لګښت سره موخې ته د رسېدو لپاره د انساني او مادي ځواک یا نیرو همغږي کولو ته وایي. مدیریت خپله په لغت کې اداره کولو ته ویل کیږي او په اصطلاح کې په لږ وخت او په لږ لګښت سره د انساني او مادي منابعو همغږي کولو ته مدیریت ویل کیږي. بل تعریف هم ورته لرو چې لږ څه اوږد اما تر ټولو جامع او مکمل تعریف دی. مدیریت د پلان جوړونې او تصمیم نیونې، تنظیمونې، رهبرۍ او کنټرول د فعالیتونو یو مدیریتي پروسه ده چې پر سازماني سرچینو، انساني، مالی، فزیکي او معلوماتي باندې د سازماني اهدافو په مؤثره او مثمره توګه د لاسته راوړلو لپاره پلي کیږي. مدیریت په خپله د پلان جوړونې او تصمیم نیونې، تنظیمونې، رهبرۍ او څارنې یو مدیریتي پروسه ده چې دغه پروسه او دغه څلور مشخص فعالیتونه پر سازماني منابعو، انساني، مالی، فزیکي او معلوماتي باندې تطبیقي ترڅو د هغه ارګان او یا سازمان ټاکل شوي اهداف په مؤثره او مثمره توګه ترلاسه کړل شي. د دې د خاطره چې دا تعریف مو ښه درک کړی وي، راځو بعضې مهمې نقطې د مدیریت یا بعض مهم ټرمینالوژۍ تاسو ته درپېژنو. د مدیریت دغه مهم ټکي مدیریتي پروسه، سازماني اهداف، سازماني منابع، مؤثریت او مثمریت دي. مدیریتي پروسه
چې وروسته به ورباندې ځانګړی بحث ولرو. لومړی برخه یې پلانینګ اند ډیسیژن میکینګ دی. لومړی برخه د مدیریت د پروسې پلان جوړونه او تصمیم نیونه ده، چیرته چې مدیر د خپل سازمان یا ادارې لپاره پلانونه جوړوي او یو ښه تصمیم نیونه کوي ترڅو خطر یې مدیریت کړی وي. په دوهمه برخه کې اورګنایزینګ یا تنظیمونه ده. اورګنایزینګ یا تنظیمونه وروسته له دې چې مدیر پلان جوړ کړي او یو ښه تصمیم نیونه وکړي او ښه پلان انتخاب کړي، راځي نوبت دې ته چې منابع ورته تخصیص شي، منابع ورته وکارول شي او سازمان یا اداره پر څانګو او ډپارټمنټونو باندې تقسیم شي او هر چاته خپل مشخصه دنده وسپارل شي. درېیمه برخه د مدیریتي پروسې لیډینګ یا رهبري ده. په لیډینګ یا رهبرۍ کې مدیر د خپل سازمان د فعالیتونو رهبري کوي، د منابعو له تخصیص څخه ځان اطمینان کوي او خپل کارمندان تشویقوي. په آخره برخه کې کنټرولینګ یا څارنه ده. د مدیریت د پروسې آخري برخه څارنه ده، چیرته چې مدیر د سازمان له فعالیتونو څخه څارنه کوي، ارزونه یې کوي، تخمینات ترسره کوي ترڅو د ارګان یا سازمان اهدافو ته ځان نږدې کړی وي. بل مبحث سازماني اهداف یا ارګنایزیشنل ګولز دي. سازماني موخې هغه غوښتل شوي یا مطلوبه پایلې دي چې د یوه ادارې ټولې کړنې په هماغه لوري سوقیږي او دغه سازماني اهداف باید څرګند او مشخص به وي، د ارزونې یا سنجش وړ به وي، د ترلاسه کېدو وړ به وي، رښتینې به وي، د یوه زماني محدودې درلودونکي به وي. سازماني اهداف یا ارګنایزیشنل ګول د یوه سازمان هغه مطلوبه پایلې دي، هغه پایلې دي چې یو ارګان یې د لاسته راوړلو هڅه کوي او ټول سره یو ځای کار کوي ترڅو دغه اهدافو ته ځانونه ورسوي. دغه اهداف باید بس ځانګړتیاوې ولري، دغه اهداف باید مشخص او واضح وي، رښتینې وي، حقیقي وي، د لاسته راوړلو امکان یې موجود وي او یو د وخت محدوده ولري، لنډمهاله، منځمهاله یا هم اوږدمهاله وي. راځو سازماني منابع یا ارګنایزیشنل ریسورسز ته. سازماني منابع د یوه سازمان مادي او معنوي پانګې ته ویل کیږي چې دغه منابع پر څلورو بخشو تقسیمیږي: انساني یا بشري منابع هیومن ریسورسز، مالی منابع فاینانشل ریسورسز، فزیکی منابع فزیکل ریسورسز، معلوماتی منابع انفارمیشنل ریسورسز. سازمانی منابع یا ارګنایزیشنل ریسورسز د یو سازمان مادي او معنوي پانګه ده چې په څلورو برخو تقسیمیږي: بشري قوه یا بشري منابع هیومن ریسورسز چې ټول اشخاص چې پر یو سازمان یا اداره کې کار کوي عبارت له بشري منابعو څخه دي. دوهم فزیکي منابع ټول لوازم او اسباب چې په یو اداره کې کارول کیږي لکه بلډینګ، فرنیچر، کمپیوټر او نور لوازم چې په فزیکي ډول شتون ولري عبارت له فزیکي منابعو څخه دي. دریم هم مالی منابع پر کوم سره چې دغه ارګان یا سازمان تمویلیږي او خپل فعالیتونه ترسره کوي. څلورم هم معلوماتي منابع دي چې دغه منابع د فعالیتونو د لا ښه اجرا په خاطر اړینې وي. دغه منابع په داخل کې ټول تخمینات او هغه راپورونه او لاسته راوړنې دي چې یو ارګان یې ترسره کوي، او خارجي معلومات کېدلی شي مارکیټ، بازار، اقتصادي حالت، د دولت له قواعد او مقررات څخه یادونه وکړو چې د سازمان د اهداف ترلاسه کولو کې اړین بلل کیږي. راځو مؤثریت یا افیکټیونس ته. د سمو کړنو او فعالیتونو ترسره کولو څخه عبارت دي چې د سازمان موخو ته د رسیدو لپاره له موږ سره مرسته کوي. هغه څه چې په مؤثریت کې ډیر مطرح دي هغه د کیفیت مسله ده، یعنی سمې پریکړې کول او په بریالیتوب سره یې پلی کول. مؤثریت او مثمریت د مدیریت له دوو مهم اصطلاحاتو څخه دي. مؤثریت یعنی دا چې موږ کیفیت په نظر کې نیولی وي. کله چې موږ د مؤثریت څخه خبره کوو هدف زموږ له کیفیت څخه وي، یعنی سمې پریکړې او تصمیم نیونې وکړو او په بریالیتوب سره یې ترلاسه کړو. بل مطلب مثمریت یا افیشنسي د کړنو او فعالیتونو سم ترسره کول دي چې له هغې څخه په ګټه اخیستلو سره له لږې پانګې څخه ډیر محصول یا ډیره ګټه ترلاسه شي. یعنی څومره والی یا کمیت پکې مهم دی، بیه او وخت پکې مهم دی. یعنی په ارزانه توګه د منابعو په هوښیارۍ سره کارول دي. مثمریت یا افیشنسي کې مسله کمیت دی.
دلته هدف دا دی چې په لږ وخت او په لږه سرمایه سره ډیر څه لاسته راوړو. دا و زموږ د لومړي درس پای. په دغه درس کې مو پر سازمان باندې خبرې وکړې. جج سازمان یا اداره په خپله د اشخاصو یوه ډله ده، یوه ټولګه ده چیرته چې دوی مشخصو دندو په ترسره کولو سره د سازمان یو اهدافو ته د رسیدلو لپاره سره همغږي وي او یو ځای کار کوي. بل مو هم پر مدیریت باندې خبرې وکړې. دا چې مدیریت په خپله اداره کولو ته ویل کیږي او په اصطلاح کې په خپله یو مدیریتي پروسه ده چې له تصمیم نیونې او پلان جوړونې، تنظیمونې، رهبرۍ او څارنې څخه متشکله ده او دغه پروسه پر سازمانی منابع چې انساني منابع، فیزیکی منابع، معلوماتي منابع او مالی منابع دي تطبیقیږي ترڅو د سازمان دغه اهداف په مؤثره او مثمره توګه ترلاسه کړل شي. بل ما هم پر مدیریتي پروسه باندې خبرې وکړې. مدیریتي پروسه په خپله د فعالیتونو یوه ټولګه ده چې لومړی پلان جوړونه او تصمیم نیونه، دوهم تنظیمونه، دریم رهبري، څلورم څارنه پکې ترسره کیږي. بل مو هم پر سازمانی منابعو باندې خبرې وکړې چې دغه منابع د یوه سازمان مادي او معنوي پانګې بلل کیږي او په څلورو برخو تقسیمیږي: انساني منابع، فیزیکی منابع، مالی منابع او معلوماتي منابع. بل مو هم پر افیشنسي او افیکټیونس باندې خبرې وکړې. افیکټیونس یعنی مؤثریت، دا چې زموږ ټول فوکس او هدف دا وي ترڅو کیفیت ترلاسه کړو، ښه تصمیم نیونه وکړو او په ښه ډول هغه تصمیم لاسته راوړو. بل هم مثمریت یا افیشنسي ده. په مثمریت یا افیشنسي کې ټول هدف پر کمیت باندې وي، دا چې په ارزانه توګه موږ ډیر څه لاسته راوړو. د دغه درس ماخذونه او خام مواد به تاسو ته د افغان ویاړ د څیړنیز او فرهنګي بنسټ د ویب سایټ او ټولنیزو رسنیو پر مټ ته تاسو در ورسول شي. خپل نظرونه زموږ سره وخت پر وخت شریکوئ. دغه کورس منظم تعقیب کړئ. خپلې غوښتنې زموږ سره شریکې کړئ. کامیابه، سرلوړي، خوشحاله اوسئ.